یو بل محترم ورو پوښتنه کړې ده، وایي چا نه مې واورېدل چې وایي په ښځه باندې د سړي دا حق نشته چې مثلا کور کار پې وکړي، جامې پې ووینځي. محترمه یو حقوق دي، واجبه دي، او یو زمونږ د زندګۍ د تیرولو اصول دي. حقوق خو صحیح ده، ډېر حقوق په ښځه باندې د خاوند نشته دی، خو زمونږ په معاشره کې به دا کوي. دا شان په خاوند باندې د ښځې ډېر حقوق نشته دی، خاوند هغه سر ته رسوي. نو ښځه به هم د خاوند خدمت کوي، زندګي خو داسې نه تېرېږي، دا خو به خدمت کوي. مثلا په خاوند باندې د ښځې دا حق نشته دی چې خاوند دا ښځه مریضه شي او خاوند یې ډاکټر ته بوځي، دا حق په خاوند باندې نشته. مریضتیا دوايي علاج کول دی په پلار باندې دی. په خاوند باندې دا حق نشته دی چې دا خپله ښځه پلار کره ولیږي یا پلار کره بوځي، بلکې مور او پلار ور دلته راځي ملاقات ته. په خاوند باندې دا حق نشته دی چې دی له میوې راوړي، دی له فروټ راوړي، دی له ضرورت نه زیاتې جامې وکړي او دی له اعلی خوراکونه راوړي. صرف سپوره ډوډۍ، دومره ډوډۍ په خاوند باندې حق دی چې دا پې د مرګ نه بچ شي او مړه نه شي. نو خاوند چې دا دومره احسانات ورسره کوي، دی له میوې راوړي، د دې خواهشات پوره کوي، دې ته هر قسمه قسم جوړې راوړي، پیزار ورته راوړي، ډاکټر ته یې بوځي، مو پلار کرې بوځي، چکر یې ورکوي. نو په خاوند هم به د خاوند هم داسې خدمتونه دي چې هغه به باید چې ښځه وکړي. او صحابه په کورونو کې هم دغه شان وو، چې صحابه بیبیانو به په کور کې خدمتونه کول، جامې به یې وینځلې، د خاوند خدمت به یې کوو، دا ټول کارونه به هغې کول. نو صحیح ده، دا خبره صحیح ده چې حق یې پرې نشته. خو بیا که بل طرف ته واړوي نو بیا په خاوند هم ډېر حقوق نشته، خاوند یې کوي ورسره احسانا. نو دا هم باید چې احسانا دا کارونه سرته ورسوي. یو کس وایي عالمه ښځه یې کړې وه، چې کله یې کور ته راوستې وه نو هغه ښځې ورته وایي ستا ګوره ما باندې دا حق نشته، ستا مور پلار خدمت زه وکړمه او ستا د بچو خدمت به زه کوم، ستا د دې کور خدمت به زه کوم، دې نه به ځان له مزدور ونیسي. نو هغه خاوند ورته وایي بالکل خوښه مې ده بیبي اجي، او بس ته که لارې کښېنه او بس خپله مطالعه کوه، عبادت کوه، او زه به داسې وکړمه چې خاوند ما ته شریعت اجازه راکړې ده او چې څلورو ښځو پورې کول. نو زه به بس یو دویمه ښځه وکړمه چې هغه به زما د پلار خدمت به هم کوي او د کور خدمت به هم کوي، زما خدمت به هم کوي، او بس صحیح ده، ما ته هم شریعت دا اجازه راکړې ده. هغې ورته وایي بس زه د خپلې خبرې نه تېره یم، خو دویمه ښځه مه کوه. نو شریعت خو بیا سړي ته دا اختیار هم راکوي درې ښځې وکړي، څلور ښځې وکړي. نو بعضې خبرې داسې وي چې هغه تفضلي حقوق وي، یو بل به پوره کوو چې زندګي تېره شي.